اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کوم ټولو کتونکو اورېدونکو ته الله دې وکړي چې ټوله به روغ جوړ سلامت یاست. زه یو خاص ټولو حکومتي ادارو د کوم هغه که پټې دي که ښکاره ادارې دي. پر تېر 11 تاریخه ماښام زما ورور د خپل دکان نه پورته شوی دی. دننه موږ ته د مرګ د ژوند حال نشته، موږ ته دا حال نشته چې دا حکومت وړی دی که د غیر چا وړی دی. موږ پر ټولو پټو ښکاره ادارو باندې غږ کوو، خواست ورته کوو، وجز ورته کوو چې موږ یو غریبان خلک یو، زموږ یو غریبه کورنۍ ده، و څنګ ته مو مور ناسته ده، و دا بل څنګ ته مو د ورور بچا ناست دي. ټوله ورځ مو په کور کې ووایي، ژړاوي. و ټولو حکومتي ادارو ته خواست کوم، وجز کوم، خاص کر که ګورنران دي، که میجران دي، که صوبایي حکومت دي، چې زما ورور د محمد اشرف په نامه پر تېر 11 تاریخه د پوجي مارکېټ څخه د سپینې اګزو کې په ټموکې خلک راغلي دي، وړی دي. دا ځای موږ ته نه دی معلوم چې آیا دا سرکار دی، دا رعیت دی، دا ادارې دي. یو څوک که موږ د چا یو مشر ته ورسو هغه وایي دا زموږ کار نه دی. ما دلته ټول کام خلاص کړی دی، ما دلته ټول وطن خلاص کړی دی، په وار وار مو خلاص کړی. نن زما تر څنګ برته زما سره خپله مور ناسته ده، هغه وایي زه به وجز وکړم د حکومتي ادارو. زموږ په کام کې څوک نشته، موږ چا ته خواست وکړو، موږ په دا کام کې هېڅ نه لرو. زه خواست کوم، وجز کوم دا د چمن پټو ښکاره ادارو ته چې د خدای دپاره که زما ورور یې جرم کړی دی، زما ورور ایله کې زما د مور دپاره، زما د ورېرونو دپاره، زما د ورېندارګانو دپاره چاره سزا زه حاضر یم، ما ته سزا راکړي. خواست کوم و ټولو پټو ښکاره ادارو د دا مور سکون مو نسته، په کور کې مو سکون نسته. د ماشومان سکول وایي را جواب کړی دی. زه یو مزدورکاره سړی، زه یو مزدورکاره ځوان چې خپل ژوند مو ډېر په سختي تېرېږي. زما دا ماشومان د سکول را جواب کړو، د سکول پیسې نه لرو، په کور کې هېڅ نشته. هغه زموږ د یو خوارۍ او د مزدورۍ ځوان، موږ سرکاري ادارو ته چې څه کرنلان او میجران دي، که یا د خان یا د ملک د چا په وس کېږي، زما ورور دې موږ ته راخوش کړي چې په ما باندې کومه سزا پیرزو کېږي، زه هغه سزا ته تیار یم. موږ د یو غریبه کورنۍ سره، موږ د یو مظلوم کورنۍ سره، موږ دا دوه ورونه، دوه مکشران دي، دوه موږ، یو مې داسې مې ژور یې مور پلار سته. نور نه زموږ په دې وطن کې سیاست سته، نور نه زموږ په دې وطن کې تنظیم سته، نه زموږ یو پارټي سته، نه زموږ یو خان سته، نه زموږ یو ملک سته. زما خبره که زما سزا زما ورور ته ټول کېږي، ما ته دې خپله سزا راکړي. که زما ورور یو جرم کړی دی، عدالت سته، قانون سته، موږ ټولو ادارو ته خواست کوو، په وجز یې ورته کوو. دا مور باندې هم خواست ورته کوم چې زما ورور راخوشي کړه، زما ورور ایله کړي، که یو غلطي کړې ده یا یو جرم یې کړی دی، عدالت ته دې پیسې، عدالت چې کومه سزا ورکول موږ ته هغه سزا منظوره ده. خواست کوو یو ځل بیا چې څه کرنلان او میجران دي د چمن، چې څه صوبایي حکومت دی، موږ ټول ته خواست کوو چې زموږ دا ورور د محمد اشرف په نامه ځوان دا راخوشي کوي. زموږ ژوند د ډېرو ستونزو سره دی، زموږ ژوند د ډېرو مشکلاتو سره دی. د مور مو شوګر ده، زه شوګر یم، پلار مو شوګر دی، پلار مو در کور نه وځي، د مور مو ګرده شپه په سرای کې ګرځي، که پر 3 بجې راوځم هم مور ګرځي، که پر 4 بجې راوځم هم مور په سرای کې ګرځي. مور څه کوي؟ اشرف راغلی، مور څه کوي؟ د اشرف پوښتنه دې نه وکړه، که ولاړ سم راسم اشرف دې څه په وکړي. نه زموږ خبره به د وطن کې څوک اوري، نه سرکار اوري، نه خانان ملکان اوري، نه سیاسیان اوري، نه زه دلته څوک لرم چې زه و چاته کښېنم خواست وکړم. یو ځل بیا په وجز او په احترام ډېر خواست کوم و سرکاري ادارو ته چې زما کوم ورور پورته شوی دی، خو زموږ سره دا درک هم نشته چې آیا د حکومت سره دی، د یو ادارې سره دی، د یو انتظامیې سره دی، د هغې په شخصي معامله کې خدای مه کوي پېښه راغلې ده چا وړی. زموږ سره د ورور د مرګ د ژوند حال نشته، زما سره د ورور دا حال نشته چې زما ورور چا وړی دی، د چا سره دی، جرم یې څه دی، ګناه څه ده، سزا یې څه ده. که یې جرم کړی، ګناه کړی، عدالت شته، عدالت ته دې پیش کړي. که یې دی جرم کړی چې یا مجلس کړی یا خبره کړې، هلته د حکومت سزا به یې پرې سوي. تقریبا 21مه 22مه شپه ده چې نادرکه دی. خواست کوو، وجز کوو، موږ یو غریبه کورنۍ سره ماشومان ته د فیس ویلي و، تېره میاشت فیس پیسې نه وې، د سکولو یې را جواب کړي دي. ژوند مو په سختي دی، ژوند مو په مشکلاتو کې دی. خواست ورته کوم، زما د مور خواست کوي و ټولو حکومتي ادارو ته چې د خدای دپاره د زما ورور چې کوم سزا یو ګناه کړی د جرم یې کړی دی، زه حاضر یم، زما پلار حاضر دی، زما د
ماشومان حاضر دي چارې وتېر کړي خو دا زموږ ورور دی رایله کې خواست کوو وجس کوو دا درک یې موږ ته نه دي معلوم چې د دې د چا دونه درک دی موږ ته راکړي چې یا زموږ د یو اداره ووایي چې زموږ سره دي یا یو میجر و کرنل ووایي چې زموږ سره دي هم به موږ څه په سکون زموږ هېڅ سکون نشته زموږ هېڅ ارام نشته زموږ هېڅ د ارام یو منټ هم نشته 22 ورځې 23 ورځې کېږي چې پورته سوی دي نه مو د مور حرام سکون شته نه مو د پلار حرام سکون شته نه مو په کور کې د ورېندارګانو حرام سکون شته نه مو د ورېرونو د ماشومانو حرام سکون شته ورځ په ورځ لکه شم داسې ویلېږو ستونزې دي مشکلاتونه دي زما مور به هم یو خواست وکړي یو وجز وکړي خواست کوو ټولو ادارو ته که زما دا نه مني زه یو ما په دا وطن کې یو خیانت کړی دی ما په دا وطن کې یو ستونزه کړې ده ما په دا وطن د یو سرکار خلاف قدم اخیستی دی ما ته سزا راکړي زما مور به مې خواست ته وکړي موږ ټولو سرکاري ادارو ته خواست کوو وجز کوو چې دا زما ورور ایله کړي مور خبره ورته وکړه خواست کوم د نازولو ځوانانو ته چې په د خپلو ځایو کې ناست زما په زوی پسې راغلل زما زوی یې پورته کوي زه به دعاې ورته کوم زما زوی دې راخوشي کړي راواجستي خپل کور ته زما زوی څه جرم کړی دی څه مړی خوا نه دی کړی څه ګناه یې کړې ده په کومه ګناه باندې دې دوی نیولی دي دوی سزا ورکوئ تیم دغه ځوانان یاست لکه دی چې ځوان دی زه به دعاې درته وکړم د اخرته پورې زه ګرده شپه په سره کې په ولاړ تېره کړم نه ورځ تېرېږي نه شپه تېرېږي راباندې سخته ده بده ده شنه عیال یې په غاړه کې رالوېدلی دي د دواړو ناجوړه زوی مې دی پلار یې سپین ږیری دی پهلوان ناجوړه دی اشرف څنګه دوی ګناه کړې ده بس بالا دی سزا ختم کړي ختم سوي د الله څخه وبېرېږي بندګانو و الله ته وګورئ و دې کوچني ماشومانو ته وګورئ ټیم دغه بچیان لري دغه عیالونه لري الله پاک سترګرور دی الله سترګې غټې د ټیم ویني مډرن وي یا به ورته تعالی یوازې دا چې زه به دعاوې درته وکړم زما د چیټې طلب راوکړي زما چیټه یې په خپله دروازه کې راشه وکړي